دا د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د مخزن العلوم د عالي دارالعلوم څخه د 19 تنو زده کړیالانو فراغت غونډه ده. دغه زده کړیالان له یاد دارالعلوم او بیلابیلو حلقو څخه فارغ او د دستار فضیلت پګړۍ ورپسر شوي. دلته اوس تقریبا 2 یا 3 کسه کم 100 کسه فارغان لرو موږ چې څه د قرآن کریم د زده کړې نه فارغ شوي، څه د لوی دورې نه فارغ دي، څه د وړې دورې نه فارغ دي. او دا تقریبا د الینګار د ټولو حصونو څومره کالجات چې دي په هغو ټولو کې موږ حلقې جوړې کړي دي. خپل دارالعلوم فارغان لري او د حلقو فارغان هم دي چې هغوی راغلي دي. هغوی ته موږ همدلته په مجموعي شکل سره د سربندي کوو. بل لور ته فارغ شوي زده کړیالان خوښ دي او وایي چې خپلو زده کړو ته به دوام ورکړي. الحمدلله د الله تعالی ډیر ثنا او صفت موږ وایو چې په دغه عالي دارالعلوم کې موږ تقریبا 1 کال په زړه پورې درس ولسته او د بخاري شریف نن خاتمه ده او نن د بخاري شریف د فضیلت لپاره خلک او د ولس راجمع شوي. موږ ډېر افتخار کوو په دغه مدرسه باندې. موږ ډېر خوشحاله یو د استادانو نه. له ټولو والدینو نه مې دا هیله ده خپل بچي په مکاتبو کې، په مدارسو کې، په دارالعلومو کې واچوي تر څو دغه علمي ثمره دوی په خپلو سترګو وګوري. د مخزن علوم عالي دارالعلوم کې د ما حفظ تکمیل کړ او دلته د نن دستار فضیلت دی. دور الحدیث پورې ما اراده ده. نور د الله کارونه د الله د ما قسمت کې د علم نورم زیاته کړي. دا یادونې وړ ده چې د یاد دارالعلوم په بیلابیلو څانګو کې 3500 تنه په بیلابیلو برخو کې په دیني زده کړو بوخت دي.